عزتمندو دا لونګ چې کوم دی دا دومره ښایسته شی دی چې زمونږ په شاعرۍ کې او زمونږ په دا کې چې کله مونږ جانان هم یادو نو وایو چې زما لونګینه جانانه. دې لونګ کې بس داسې خاص خبره وي نو نن زه تاسو ته وایم چې دا لونګو کې د دې څه فایدې دي. که تاسو خیال کړئ کله کله مونږ به چې ماشومان یا ایون اوسم چې داسې وي په غاښ کې درد دی جي یا زما اوری خوږیږي نو زمونږ نیا یا زمونږ مور هغه لونګ یو دغه راوالي بچی دا په خوله کې کېده او په دې باندې چاکو لګاو او لږ ساعت کې به دې غاښ ښه شي او یقیني طور هغه سي شي چې کله مونږ هغه دغه کو د غاښ هغه درد هغه د اورۍ درد د خولې چې کم هغه تکلیف وي نو هغه کم شي. یا که د خوله بار بار د کوم ماشومانو پخېږي نو هغې له د لونګ اوبه لږه نیا یا مور ول هغه وخوټ کوي او آور کوي نو هغې سره چې کم دی د هغې صحت ډېر ښه وي. نو دا لونګ چې کم دی دا دونه ضروري ولې دي یا دې کې څه داسې خاص خبرې دي چې هغه تاسو دپاره ضروري ده چې هغه تاسو ته پته وي او تاسو د لونګو استعمال چې کم دی په مختلف طریقو سره یعنی په خپل کټوای کې اچولی شي. زمونږ پښتانه چې کوم د پلاو ډیر زیات شوقیان دي په پلاو کې خو دنیا د خدای لونګ ورچو د هغې ورسره خوند ښه کېږي او د هغې ورسره خوشبو ښه کېږي. یو ډیر ښایسته خوشبو ده ډیر ښکلی د هغې بوی دی او هغې نه علاوه د هغې چې کوم دغه ټیسټ چې کله مونږ دا پلاو خورو دا خولې ته لاړ شي نو یقیني طور زمونږ دغه دا ټیسټ چې کوم دی زمونږ د ذایقه چې کوم ده نو هغه د یو په ځای لس چنده هغه ډېره زیاته شي او ډېر خوند وکړي. د دې فایدې هم ډېرې دي. د خولې دا کم بوی چې کم دی اکثر خلکو ته دا تکلیف وي چې د خولې نه مې بوی ځي نو هغه که د لونګو استعمال کوي د خولې بوی ورسره ختم شي. بل دا ده که تاسو خیال کړی وي چې د لونګ په کومه دغه کې زیات وي یعنی دا پلاو مونږ ډېر زیات ولي خورو مونږ وایي چې بس په اسانه باندې هضم شو په معده باندې بوج نه راولي. وجه دا ده چې په دې کې داسې څیزونه دي خصوصا دا لونګ چې کم دی چې دا زموږ هاضمه دا ډېره ښه کي زموږ د هاضمه دې سره ښه شي د هغې د وجې نه په مونږ بوج نه راځي زموږ معده ښه وي او دې هاضمې سره سره چې کم دی نو بیا چې کله ستا هاضمه ښه وي هغې سره یقیني طور چې کم دغه مونږ څیزونه خورو یا کم خوراک کوو نو د هغې نه په پوره صحیح طریقې سره زمونږ بدن دغه انرژي دغه طاقت او دغه څیزونه چې کم په دغه خوراک کې موجود دي که هغه وایټامین دي که هغه نمکیات دي او که هغه هر څه دي وایټامین سی شو وایټامین ډي شو کیلشیم شو فولاد شو دا ټول څیزونه چې کم دی نو دا مونږ ته دې نه حاصل شي او هغې سره زمونږ صحت ښه شي. خو د لونګو یو څو خصوصیات درته وایم چې د خولې صحت لپاره د اورو د غاښونو صحت لپاره د مرۍ صحت لپاره اکثر خلکو ته تاسو خیال کړي چې لاچي یا لونګ زیات خوري یاره دا ډېر ښایسته اواز دی ډېره صفا مرۍ ده خصوصا زمونږ کاریان صاحبان چې کم قرت کوي هغې که تاسو کتلي وي اکثر به د هغې خوله کې لاچي یا لونګ وي د هغې وجه څه ده. بل دا سنګران چې کم دي دا ګلوکاران چې کم دي دی چې کله دغه کوي نو دی اکثر لونګ او لاچي دا شي نه دی زیات دغه کوي په دې باندې زیات خوند وایي د هغې وجه دا ده چې مرۍ صفا وي او د دې مرۍ د دې اواز چې کوم دی دا انتهایي ښایسته وي او ډېر ښه لاوډ وي یعنی ډېر تیزه پورې د دې اواز دغه کیدی شي. نو زمونږ کاریان صاحبان یا اکثر لکه تاسو کتلي زمونږ دا ګلوکاران دی د دې څیزونو استعمال زیات کوي نو دغه خلک که د دې استعمال کوي نو یقیني طور د هغې اواز د هغې مرۍ دا به ډېر ښي. بل هغه کسان چې چاته دایمي تکلیف دی د مرۍ د بیماریانو د سا د بیماریانو دا ورسره ډېرې ښه وي. نو که دا تاسو کاوو کې اچوئ که په خپلو خوراکونو کې استعمالوئ که داسې پې خوند وهي نو یقیني طور دې سره صحت مرۍ او زمونږ چې کوم د خولې دا دغه دی بوی وغیره دا ټول ورسره دغه کېږي. دې نه علاوه هغه کسان چې کومو ته د جوړونو مسلې دي یعنی جوړونه ډېر زیات خوږېږي کمزورتیا ده ورته صحت یې ښه نه نو که هغې دا لونګ او د دې استعمال زیات کړي نو یقیني طور د هغې جوړونه د هغې دا مسلې دا دردونه خوږونه دا پکې کم شي. چمړې صحت چې کوم دی د ویښتو صحت چې کوم دی دې سره ډېر ښه شي. نو خصوصا زما خویندې چې کومې دي چې کوم د خپلې چمړې د خپلو نوکانو د خپل ویښتو باره کې ډېر زیات هغې فکرمند وي نو دا قدرتي څیزونه استعمالوئ خویندو دې سره چې کوم دی ستاسو صحت انتهایي ښه کېږي. امید لرم چې دا معلومات چې کوم دي زه تاسو سره شیر کوم نو دا به ستاسو لپاره ضرور فایده مند دي او دا ویډیو چې کوم دی نو خپلو پښتنو ورونو خویندو سره شیر کوئ دا لایک کوئ او نور ویډیوز به انشاءالله زه تاسو سره شیر کوم د هغې انتظار کوئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.